هغه 9 ټنه بې کیفیت او په تاریخ تیر درمل چې له خوست ښار او مختلفو لویو او وړو بازارونو د عامې روغتیا ریاست له لوري راټول شوي په عام محضر کې وسوځول شول. د خوست اوسیدونکي وایي که چیرته با کیفیته درمل هیواد ته وارد شي نورو هیوادونو ته به تر ډیره د ناروغانو د تګ مخنیوی شوی وي او په کور دننه به یې د ناروغانو ستونزې هوارې شي. تاسو ته بهتر معلومیږي چې موږ په سالونو ځلې ډاکټرو ته ځو کېږو نه علت دا ده چې موږ بې کیفیته درمل استعمالوو او موږ ډېر په سختو لارو باندې بهرنۍ هیوادونو ته ووړو همدغو درملو څخه کېږو. علت دا ده چې د هغوی درملو کیفیت ډېر ښه دی. نو دولت نه دغه جدي غوښتنه ده تر څو د درملو په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي تر څو آینده کې د دې بې کیفیته درملو مخنیوی شوی او مریضانو مو له ستونزو سره مخامخ نه وي. د حکومت نه دا غوښتنه ده او د تجارانو نه دا غوښتنه ده چې هیواد ته خراب درمل نه وړي تر څو د خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا علت دغه ده چې درمل ښه کیفیت نه لري. که ښه کیفیت درمل لرله دا ناروغۍ بیا منځته نه راځي. زموږ مشروبات کوم سامان چې دی باید هغه په کلکه دغه وغندي که نه دوی په پلټنه وکړي دا پرېنږدي هېڅکله دا نه غټ زیان جوړېږي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خوست میشتو ته ډاډ ورکوي چې د دوی هڅې په یاده برخه کې جاري دي او د غیر الکولي مشروباتو بې کیفیته او تاریخ تیرو درملو به مخنیوی کوي. په تاریخ تیر درمل او غیر الکولي مشروبات راجمع شوي تاسو په حضور کې وسوځول شول. نو عامې روغتیا ریاست خوست میشتو ته ډاډ ورکوي چې دا لړۍ به همداسې دوام ومومي او لا به ګړندی شي. د خوست ولایت د ولسوالیو او ښار ټولو درملتونونو نو دا خواهش کوو په ډېر درناوي چې داسې مواد په تاریخ تیر درمل او مواد الکولي مشروبات دې نه ډاډه وکړي. دا د ولس دپاره ډېر غټ زیان ده چې دې نه د ولس ته مریضۍ او نور ستونزې پیدا کېږي. روغتیا پالان او دینی علما بې کیفیت او په تاریخ تیر درمل ضرري بولي او د درملو له پلورونکو غواړي چې د اسلامي وجیبې له مخې داسې درمل وپلوري چې د عامو وګړو روغتیا ته زیان ونه رسیږي. ټول شپه ورځ دې ته متوجه دي تر څو د خپلو وطندارانو د صحت په رابطه باندې پوره خیال وساتي. کلینیکونو ته درومي او د موږ کارمندان نظارت کوي. د فارمسي مسؤلین او ورسره نور ټیم په دې هلو ځلو کې دا چې هغه دوا چې د موږ وطنوال ځینې متضرره کېږي موږ نه غواړو چې چاته ضرر ځینې ورسیږي او په وخت باندې مخنیوی وکړو. او موږ بار بعضې اکثریت دواخانې مو کتلې دي دوی ته متوصیه کړې ده اختیاریه مو ورکړې ده او دواخانې مو ترنه مرلح کړې دي او که بیا هم دوی په دې اصلاح نه شول نو موږ به قانوني چلند ورسره وکړو. پاتې شوه زیانونه تاسې ښه پوهېږئ چې دوا خپله زهر ده. کومې دواګانې چې په تاریخ تیر شي دا خپله د انسان وجود ته نه تنها چې تاوان رسوي او ګټه هم رسوي خو په تاریخ تیر شوي درمل د ګټې په ځای تاوان زیات رسوي. استعمال جواز ونه لري کسب هم حرام دی. نو موږ په میشتو ډاکټرانو باندې غږ کوو چې دوی د داسې شیانو استعمال د داسې دواګانو استعمال څخه ډډه وکړي چې هغه د ولس لپاره په زیان وي ځکه چې په اسلام کې هم جواز نه لري. او خاصتا په خپلو علما کرامو باندې غږ کوم چې دوی د عامه په هوای وکړي چې په کوم هر کلي کې او بازارونو کې کلینیکونه شته دواخانې شته چې دغه دواګانې راټولې شي او د دواګانې همدا قسم لکه نن چې تاسو په مخکې وسوځول شوه په آینده کې هم وسوځولی شي. جنوب ختیځ زون خوست ولایت کې وخت نه وخت د عامې روغتیا ریاست او خوړو او درملو کنټرول امریت له لوري بې کیفیته او په تاریخ تیر خوراکي غیر خوراکي توکي او درمل راټول او سوځول کیږي. عام باور دا دی که حکومت په سرحدونو او هیواد ته په داخلیدونکو لارو چې د څار روانه لړۍ لا چټکه کړي نو په داخل د هیواد کې به ولسونه له یادو زهرجنو موادو خوندي ساتل شوي وي.